ولسمشر محمد اشرف غني وایي تیره میاشت له پاکستان څخه 10,000 جنګیالي افغانستان ته راغلي. هغه د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډه کې ویلي چې پاکستان کې ځینې شبکې په ښکاره توګه افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولسي او دولتي شتمنیو لوټ او تالان مانځي. هغه زیاته کړې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې یو لوی جرګې په سپارښتنه د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړل، خو هغوی له امریکا سره د تړون په خلاف دغه کسان بیرته د جګړې ډګر ته ولېږل. استخباراتي شمیرې ښیي چې په تیرې یوه میاشت کې تر 10,000 زیاتو جهادي جنګیالیو له پاکستان او نورو سیمو او همدارنګه له طالبانو سره تړلي او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو یې ملاتړ کړی. ځینې ډلې او تنظیمونه چې د طالبانو ملاتړ کوي په ښکاره د افغان ولس او دولت د اساسو او ودانیو دورانۍ لمانځنه کوي. افغان حکومت تل په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو د روزنې جلب او جذب خوندي مرکزونه په دې هیواد کې دي. وړمه ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویل د پاکستان هوایي ځواکونو افغان وسلوال پوځ ته له طالبانو نه د سپین بولدک دروازې د بیرته نیولو په اړه رسمي خبرداری ورکړی او د پاکستان هوایي ځواک د طالبانو په ملاتړ فعالیت پیل کړی. د چارو یو شمېر کارپوهان په یو نړیوال سټیج کې د ولسمشر غني له لوري د پاکستان د ترهګرو د ملاتړ له برنامو څخه پرده لرې کول ستایي. وایي باید د افغان چارواکو له لوري د اسلام آباد پر وړاندې غوڅ دریځ دوام وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ولسمشر اشرف غني پرون په تاشکند کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په هکله خبرې کړي او څرګندونې کړي، دا د هر افغان غوښتنه او د هر افغان د زړه خبره او د ولسمشر مسؤلیت چې باید کړی وي. افغان دولت ته نور په کار نه ده چې د پاکستان هغه مکاره دوستي چې د دوستۍ په نوم اړیکې پالي، خو په حقیقت کې د افغانستان د حکومت سره خپله دښمني او د افغانستان د نظام د تضعیف او د افغانستان د نظام د تخریب لپاره خپل شوم پلانونه پلي کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر حکومتي او ګڼ شمېر عامو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکې د ولسمشر غني څرګندونې مهمې بللي او ویلي دي چې د اسلام آباد منافقت پر وړاندې د چوپتیا وخت پای ته رسېدلی. دوی لیکلي پاکستان د افغانستان دایمي او ازلي دښمن دی چې د خیر تمتري باید ونه شي. ولسمشر غني په داسې مهال د پاکستان د چلن پر وړاندې غږ پورته کړ چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې سخت عملیاتونه پیل کړي او د تیرو 4 ساعتونو پر مهال 4 ولسوالۍ یې بیرته نیولې دي.